أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ شروع کړي وا په داسې انداز کې چې لومبی د خلقو د تپوس کولو هغه موضوع هغه په باره کې تپوس کوشي دیو د کم سیس په باره کې تپوس کوي او دا په اصل کې د راوي خولو د پاره د شوق دلاولو د پاره چې یو سړی یو خبره طرف ته متوجه شي د دې د پاره دا اسلوب اختیارول کیږي. دا اکثر مونږ په خپل خبرو کې تاسو خبر یې د دې خبر تاسو څه پته شته څوک د څه خبرې کیږي نو د دین ورستو هغه کوم خبره چې مونږ کوو او کوم وضاحت چې کوو هغه ته خلق تیار شوی خلق وته متوجه شوی خلق د هغه خبرې اوریدو ته شوقین شوی نو دا هغه انداز دی هم يتساءلون عن النبأ العظیم په خپل باندې بیا د هغه جواب چې هغه لوی خبر لوی سیز لوی عظیم الشان خبر چې هغه قرآن دی او په قرآن کې به طور خاص د بعث بعد الموت خبره ده چې د مرګ نه وروسته به خلق راژوندي کیږي. بیا په دې آیت کې دغه قسمه کسانو ته چې هغه بے فایدی داسې تپوسونه کوي چې د هغه نه مراد او د هغه نه مقصد د علم طلب نه بلکې په یو خبره پورې خندنه کولی د چا علمیت معلومولی څوک کمزوري کولی څوک پړ کولی د دې نه منع ده. داسې تپوسونه نه دي کول پکار. نن سبا د ډیرو خلقو دا طریقه شته چې په دې خبره کې وته ځان غټ ښکاری چې ناشنا تپوسونه وکي ناشنا خبرې وکي. ډیر شي خلق بګې دي سم دي چې هغه په فخر سره دي سوی ما ته وي څوک ټینګې دی نشي څوک مولام زما دي تپوسونه ته نشي زه چې څنګه تپوسونه کوم او زه چې کوم بحث کوم نو زما سره وي څوک مولام بحث نشي کولای. په دې خبرو باندې فخر کوي. دا خطرناک خبره ده. دا د علم سره ټوکی کول دي او د علم نه محرومیدل دي. دین ځان ساتل پکار دي. الذي هم فيه مختلفون د قیامت دا خبره د قیامت باندې ایمان او یا د دین انکار په دې کې دا اختلاف دا د مخ کې نه را روان دي د ډېر زمانې نه او په دې زمانه کې هم د ډېر شیشته چې هغه په دې کې اختلاف کوي. نو دا دغه په جمله اسمیه سره ذکر کړه الذي هم فيه مختلفون. دغه شان د قرآن په باره کې اختلاف خلق کوي بعضی منی د الله کتاب او بعضی نه منی. دا هغه اختلاف ذکر کړی دی. بیا په آیت نمبر 6 کې د 6 نه واخله تر آیت نمبر 14 پورې د الله رب العزت د قدرت او د الله رب العزت د قدرت نخي داغه د مخلوقاتو په صورت کې او هغه مخلوقاتو باندې چې کم الله رب العزت ترتیب چلولې ده د هغه ترتیب او د هغه تدبیر ذکر وکړو او په دې کې د خبرې طرف ته اشاره ده چې کم الله هغه په دې نظام باندې چلولو باندې قادر دی نو هغه الله دوباره د خلقو پر راژوندي کولو باندې هم قادر دی. نو د دې بعث بعد الموت اثبات وکړو د دغه نعمتونو په ذکر سره. بیا په آیت نمبر 10 کې دا خبره وا جعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا او د دې نمخ کې د دې خبرې ذکر کړو چې دا نوم او دا خوب چې د تاسو د پاره د نورو کارونو نه د نورو مشغولتیاګانو نه کټکون کړي. نو دا شپه په تور د لباس سره خلق را پټ کی په خلقو باندې را وغړیږي. دا د الله رب العزت نظام دی. د الله رب العزت د طرف نه چې کوم لباس مقرر کړی شوی دی هغه لباس موازنه د انسانانو د لباس سره چې الله رب العزت دغه لباس را خور شي په خلقو باندې نو ټوله دنیا پټ شي ټوله دنیا باندې تیار شي په هر ځای باندې تیار شي.
نو د شپې فائدې وخوله چې جعلنا الليل لباسا، د شپه تاسو د پاره په تور د لباس ته چې تاسو د نورو خلقونه کټیه، د نورو خلقونه پټیه. نو د شپې فائدہ ده چې انسان په دې کې خوب کوي او انسان په دې کې د په حفاظت کې په ستر کې. نو د شپې مونږه د دې خبرې کوشش کوو چې اوده کېږو د وخته. نن سبا چې کوم ترتیب شروع دی د موبایلو د لاسه، نو هغه ترتیب ختم کو او د وخته د اوده کېدو کوشش کوو. او چې کله مونږه د وخته اوده کېدو کوشش کوو، د دنیا شي فائدې دي، ډیر شي فائدې دي. یو فائدہ به کې غټه ده به طور خاص په دې ورځو کې چې د جمعې ورځې دي، په دې کې د قیام الليل موقع سړي ته میلاو شي. چې کله د وخته اوده شي، د وخته راپاسي، الله ته ودرېږي، د الله نه وغواړي او د سحر مونځ هغې ته په وخت باندې لاړ شي. نو د دې شپې د وخته د خوب کوشش کوو، د هغې فائدې ګورو او په هغې کې غور او فکر کوو. په آیت نمبر 21 کې د جهنم ذکرو چې جهنم چې دی دا په غات کې دی، دی په کمین کې ناست دی، په انتظار دی. او دا په اصل کې هغه خبرې طرف ته اشاره ده چې د جهنم د پاسه هر یو انسان به تیریږي د پولیس صراط. نو دغه جهنم د پاسه دغه لار ده چې په دغه لاره باندې د چا سره اجازت وو د تیریدو، نو هغه به تیریږي، او چې کم سړي سره اجازت نه وو نو هغه به رانیولې کېږي. الله دې زمونږ حفاظت وکړي، الله دې مونږ له دغه اجازت دا زمونږ نصیب کړي. نو د جهنم ذکر وشو چې جهنم په انتظار دی، د طاغینو د سرکشو خلقو په انتظار دی. د جهنم د عذاب نه مونږ پناه غواړو. کم از کم په ورځ کې خامخا 3 ځله د دې خبرې د دعا اهتمام کو چې الله ته زمونږ د جهنم نه حفاظت وکړي. بیا په آیت نمبر 29 کې د دې خبرې بیانو چې الله رب العزت سره هر یو سیز حساب کتاب دی، هر یو سیز ریکارډ موجود دی، د هر عمل د انسان ریکارډ موجود دی. چې موږ خپل عملونو ته سوچ وکړو، چرته د ګناه شوی، د ګناه کار شوی، هغه رایات کو، د الله نه بخښنه وغواړو، د الله نه د هغې د محو کولو او د هغې د ختمولو التجا وکړو چې الله رب العزت زمونږه دغه ګناهونه معاف کړي. دغه شان بیا په آیت نمبر 29 کې د دې خبرې بیانو چې دا کافران خلق چې دي نو دی د حساب امید نه ساتي. په آیت نمبر 27 کې دا خبره چې د کافرانو سره د دې خبرې غم نشته چې حساب کتاب بکیږي. نو په دې وجه باندې د هغوی ګناهونه سیوای. نو ګوره دې خبرې ته فکر پکار دی چې ګناهونه سیوا کیږي او ګناهونه انسان په ګناهونو کې غرق نو د دې غټه وجه دی چې د حساب کتاب یقین کمزوري شوی. د حساب کتاب خبره مخې ته نه، نو چې دا خبره مونږ ځان ته مخې ته کوو او دایرونه. په آیت نمبر 30 کې د کافرانو لپاره سخت آیت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت ته، هغه فرمایي چې په اهل النار باندې په جهنم والو باندې د دین بل غټ سخت آیت نشته چې هغوی ته به وویلی شي فذوقوا فلن نزیدکم الا عذاب، تاسو سکئ عذاب به کمیږي نه سیوا کیږي، تاسو ته به نور هیڅ چیز نه سیوا کیږي سیوا د عذاب نه، صرف او صرف عذاب به درته سیوا کیږي. الله دې زموږ حفاظت وکړي. نو دغه عذاب را یادو، د هغې نه د پناه غوښتلو کوشش کوو، د الله رب العزت په پناه کې راځو. بیا په آیت نمبر 31 کې د متقیانو دپاره بشارتونه شروع کېدل. نو چې مونږه تقوا اختیار کو او خامخا هغه اعمال اختیارو چې هغه انسان تقوا ته بوزي، لکه یو غټ عمل داسې دی چې هغه انسان په تقوا باندې راړي، هغه روژه نیول دي.
كتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نو چې مونږه د روژې اهتمام کوو، یوازې دا نه چې صرف رمضان میاشت د روژې پرېښي او صرف د رمضان په میاشت کې روژه نیسو، بلکې د نوافلو روژو د سنت روژو اهتمام کو. دغه شان د هر قسم د معصیت نه د ګناه نه د بچ کېدو اهتمام کو، د الله د یری نه او د الله رب العزت نه حیا کو. غټه حیا دا د چې انسان د الله نه حیا وکړي، د خپل ځان نه حیا وکړي او د الله نه حیا وکړي. دا به خبره مخکې تېره شوه. انسان اکثر د خلقو نه خو ځان پټي او د خلقو نه حیا کوي او د خلقو په مخ کې خو نامناسبه کار نه کوي، خو د ځان د اکرام نه کوي، د ځان عزت نه کوي، د ځان نه حیا نه کوي، ځان په مخ کې هر قسم غلطي کوي او د هر قسم سرکشۍ ته ځي او د الله نه حیا نه کوي. حالانکه دغه په کار اصل کې دغه ده، صدقاتو کوشش کوو، د خلقو سره د نیکه د احسان کولو کوشش کوو، د خلقو د زړونو د خوشحالولو کوشش کوو. دا د تقوا علامات دي او دغه تقوا والو دپاره الله رب عزت نجات خولی ده. ان للمتقین مفازه، متقیانو دپاره د نجات ځای دی. بیا په آیت نمبر 31 کې دغه د تقوا فضیلت ذکر شو. پکار دا ده چې مونږ د تقوا حرص ولرو او د دې متقیانو دپاره چې الله کوم لوی نعمتونه تیار کړي دي هغې طرف ته روان شو، د هغې طلب وکړو. بیا د الله رب العزت د عظمت بیانو په آیت نمبر 38 کې چې کله د جنتیانو دپاره د جنت نعمتونه ذکر کړو، نو د جنت د نعمتونو نه وروستو بیا د قیامت هغه احوال دوباره شو چې الله رب العزت په دربار کې خلق ولاړي. نو څنګه چې دا خلق د حساب کتاب دپاره راجمع شوی دی ولاړي، نو دغه شان به سره ملایک هم ولاړي او ټول به په صفونو کې، ټول به په قطارونو کې. یوم یقوم الروح والملائکة صفا. نو د الله عظمت لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، څوک به خبرې کولی نشي سوا د هغې کس نه چې الله ورته اجازه وکړي چې ته خبرې کولی شي، او هغه به خبره هم کوي، کره خبره به کوي، اخوا دې خوا نه تمهیدونه او خبره جوړول نه، چې څنګه خبره ده هغه شان خبره به کوي، بالکل په سید باندې خبره. بیا په آیت نمبر 38 کې په آیت نمبر 30 آیت نمبر 40 کې د دې خبرې بیانو چې قیامت چې دی نو دا نږدې دی. انا انذرناکم عذابا قریبا، زه تاسو ما یرولی د نږدې عذاب نه، نو دا قیامت راتلونکی دی، دا نږدې دی، د هغې دپاره تیاری شروع کړو. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون. هغه عربیه مقوله چې کل ما هو آت قریب، هر څیز چې هغه راتلونکی دی نو دا نږدې دی. نو چې مونږ د قیامت دپاره د تیاری اهتمام شروع کړو. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر به بیا ارمان کوي چې ای کاش چې زه خاورې وې، ای کاش چې زه خاورې شوی. نو دا قول دا په دغه وخت کې د حسرت او د افسوس او د ندامت او ناکاره قول دی، ځکه په هغه وخت کې نه توبه قبلیږي، نه د انسان نیکی په کار راځي، نه د انسان د ګناه نه ځان خلاصولی شي. په دغه ځای کې په دنیا کې یو سړی داسې خبره وکړي او د دې دپاره چې د دنیا دا امتحانو ته سخت ښکاري او د الله د خشیت نه او د الله د یرې نه داسې خبره وکړي، نو په دې خبره باندې نیولی نه دی. سړی کاش زه داسې نه وی، زه انسان اړو پیدا شوی نه وی چې د دې امتحان نه وی تېروتی. نو دا خبره په دنیا کې د حسرت او د ندامت او د افسوس او د توبیخ نه ده، په آخرت کې دا ډېره خطرناکه خبره ده چې داسې خبرې ته سړی مجبور شي.
ويقول الكافر یا لیتنی كنت ترابا. په دې باره کې چې کافر به د دې خبرې تمنا کوي چې ای کاش زه خاورې وې. په دې باره کې بعضې روایتو کې راځي چې الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې دا بهایمو زناور او څاروي دا به هم را ژوندي کړي او دوی به هم د یو بل لپاره بدل واخلي چې چا په چا باندې ظلم کړی نو د هغوی دپاره به بدل ترې واخیستلی شي. دا مظلومینو دپاره به د ظالمانو نه بدل واخیستلی شي او بیا به دوی ته وویلی شي کوني ترابه تاسو خاورې شي. نو چې دغه کله دغه زناور خاورې شي او کافر وویني چې دغه زناور خو د هغوی سره دغه حساب کتاب وشو او خاورې شو نو دوی به بیا ارمان وکړي کاش مونږ هم خاورې شو چې د دې زناورو په شان او د دې بهایمو په شان مونږ هم خاورې شوی وی او چې د دې عذاب سره نوی مخ شوی کوم عذاب چې ابدي دی. الله دې زموږ حفاظت وکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير.